دغه یو کتاب د دې لپاره د تخکار کوم چې د مسلمانانو په دې خبره باندې پوه شي. دا فتاوا ده العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية في فقه الحنفي لابن عابدين رحمه الله المشهور بابن عابدين. دي په دې فتاوا باندې تنقیح کړی ده. په دې سم سکرین شاټ در سره واخلي. سم د دې فتاوا ګوري دا دومره پخوانی فتاوا د لدې خطب هم تاسو ته معلومیږي. یو سل 2 صفحه د معلومیږي لدې سکرین شاټ هو قاری صاحب لګ دا کپړه و په دې کیمرا نه هغه ته سکرین دغه څخه ښکاره کیږي. هغه دغه ورقې زړې دي پخوانی ده نه خاصه ښه. دا غالبا دا د یو ځای ملحد او مرتد ده، خو دلته چې په افغانانو کې ځان ایستلی ده چې زه د پلاني ځای د پلاني ځای یم. هو قاری صاحب غالبا دا په ملحدینو کې یو ملحد ده. ګوریا د دې یو سل 2 صفحه ده د دې فتاوا. دلته یو څوک پوښتنه جنې کوي له ابن عابدین رحمه الله نه، وایي څه وایاسته د روافضو په باره کې د مفصل دوی مسلمان دي که نه دي او د دوی مرګ څنګه د تر پای پورې دا خبره کوي. په دې ځای کې دی جواب ورته شروع کوي: الحمد لله رب العالمين أسعدك الله أن هؤلاء الكفر والبغاة الفجر جمعوا بين الأصناف الكفر والبغي والعناد أنواع الفسق والزندقة والإلحاد. ديخو دا طول شيئا بكيدي، لكن دلتا وقرأ: ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر. چا چې د دوی په کفر او په الحاد کې او له دوی سره په جګړه کولو کې توقف وکړل، ودرېدل، یعنی داسې ونه ویل چې دوی کافر نه دي یا ملحدین نه دي، نو دا وایي داسې کافر فهو کافر. دی وایي داسې کافر ده فهو کافر مثلهم، د دوی په شکل وایي کافر ده. الله اکبر الله اکبر. دا د یوه فتاوه د اهل سنت والجماعت. دغه عالم بم پسې درته وښیم. دا وګورئ د امام ابن عابدین رحمه الله. ورته وګوره. د دې کتاب باب المرتد سې راواخلې 380 صفحه ده يطوله إلا الإباحية والغالية والشيعة من الروافض والقرامطة والزنادقة من الفلاسفة لا تقبل توبتهم بحال من الأحوال. دي روافضو دي إباحية ودا بديك بلدالة دا أو دي قرامطية ودي غالية دي دي ويتوبم الله نقبلوي. بیا دي زي كتاس يوغوري او دا دي امام ابو حنيفه وهو حسن جدا. دا قول دي امام ابو حنيفه تر ټولو بهترین ده. لیکن په دې ځای کې دغه بله خبره زه درته وکړم. په دې ځای کې یو دقیقه وګورئ. یاره که اوس چا یو شعر درته وویشته بیا به وایي سبحان الله الحمد لله. هغه سي محترم ولا زه صبر ولا زه صبر خود نو الحمد لله په هر حال باندې الحمد لله، سبحان الله په هر حال باندې، الله اکبر په هر حال باندې. نو په دغسې وخت کې خو نسته د ما هغه ابابیل نسته، پیټرول جان نسته، بیا بیا ډېر خوند کړی یو. ښه اوس وګورئ په دې ځای کې وګورئ. په دې ځای کې بیا امام ابن عابدین رحمه الله په تفصیل سره نور خبره هم پسې راوړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله خبره هم پسې راوړې ده. نو زه دلته یو بله کتاب له دې نه معتبره فتوا بله پسې درته وښیم. هغه ده دا فتاوى عالمگيري ده دي أحنافه، فتاوى هندية المعروف بالفتاوى عالمگيري دي دوم جلد. ودي كتاب كتاسي وقوري سم الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما
ابو بکر او عمر ته چې څوک کنځلي کې لعنت ور باندې وای والعياذ بالله فهو كافر. الله أكبر. بیا لاندې په دې کې لیکي ولو قذف عائشه رضي الله عنها بالزنا كفر بالله. چا چې د عائشه رضی الله عنها توهین وسپکاوی وکړل دام کافر ده. بیا لاندې پسې وګوره چا چې د عمر رضی الله عنه من انکر امامه ابي بکر الصديق رضی الله عنه فهو كافر. او په دې کې پسې راځي ومن انكر خلافه عمر رضي الله عنه في اصح الاقوال دام كافر ده والصحيح انه كافر دام كافر ده. بشك قارس ګوري دا د احناف د لوی علماء او خبرې دا ما خبرې نه دي دا ما فقط در تر نقل کړي دي. بیا په دې ځای کې زه تاسو ته یو بل خبره پوښتنه درته وکړم. دا د افغانستان د اصول لوی امام ده. دي أصول لوی امام ده. أصول سرخسي دي امام شمس الأئمة أبو بكر محمد ابن أحمد ابن أبي سهل الحنفي. ده كتاب سم ورته وګوري. والشريعة نوري خبري راوړي دلته خو لیکن دا ځای والشريعة إنما بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو ملحد. چا چې د صحابه او توهین وسپکاوی وکړ بد رد ورته ویل دا وی ملحد ده دا وی کافر ده. بشك. او دواؤه الصيف ان لم يتوب د دوای دوا توره ده که توبه ونه کړي. أكبر. دا لوی امام